نیکمرغي در پکین غشتي او ښکلا د قدر میاشتي او ښکلا د قدر میاشتي چې زموږ کلی ته راغلي مرحبا د قدر میاشتي مرحبا د قدر میاشتي تزنګوي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. محترم ورونو او خوندو، دا چې دین یوازې د نارینهو لپاره نه دی او نه یوازې د ښځو لپاره دی او نه ټول احکام د نارینهو او ښځو یو ډول دی. ځکه نو نننی درس مو یوازې د روژې اړونده ځینو هغه مسائلو ته بیل کړی دی چې یوازې د خوندو سره اړه لري. ځینې احکام د ښځو د نارینهو څخه بیل دي، په لمانځه کې هم په روژه کې هم. دا چې اوس د روژې مبارکې میاشت ده او درسونه هم د روژې مبارکې دي، نو د دې دپاره ځینې مسائل چې د ښځو سره تعلق لري او د روژې اړوند دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اولینه خبره خو دا مهمه ده چې پر ښځه باندې هغه وخت روژه فرض کیږي چې دا بالغه سي. دغه د بلوغ اندازه د ښځې دا ټاکلی حد نه لري. ټیټه اندازه یې ټاکلی حد لري، لوړه اندازه یې ټاکلی حد لري، خو دا چې د ټولو ښځو ده په ټولو سیمو کې یو رقم خاصه اندازه دا نشته. ځکه دا د ښځې بالغوالی دا د ښځې د صحت او کمزورتیا سره هم اړه لري. هغه ښځې چې صحتمندې وي، هغه نجونې چې د جسمي پلوه څخه قوت والا وي، هغه د بلوغ حد ته تر هغه ژر رسیږي چې ناتوانه کمزورې وي. او کومې منطقې چې ګرمې وي هغه کې نجونې د بلوغ تر هغه منطقو ژر رسیږي کومې منطقې چې ګرمې نه وي. په هر صورت ټیټه اندازه د ماشوم انجلۍ نه کاله هغه تر ټولو ټیټه اندازه ده چې یو انجلۍ هم بلوغ ته پکښې رسېدلی سي. خو په بعضې منطقو کې، په ډېرو منطقو کې نه. وروسته د 9 کلنۍ څخه 10 کلنۍ، 11 کلنۍ، 12، 14، حتی 15. دغه عمر کې که چیرې ښځې ته میاشتنۍ ناروغي پېښه سي، دغه انجلۍ ته میاشتنۍ ناروغي پېښه سي، بس دا د دې علامه ده چې دا ښځه یا دغه انجلۍ بالغه سوې ده، پر دې باندې لمونځ فرض دی او روژه ورباندې فرض ده. دا باید په دې پوه کړل سي چې میاشتنۍ ناروغي اکثرو ښځو ته هره میاشت راځي، د 3 ورځو څخه شروع بیا تر 10 ورځو پورې. د حیض ناروغي لږ 3 ورځې ده او لوړه اندازه یې 10 ورځې ده. که 10 ورځې پوره سولې بیا هم ناجوړي جاري و، هغه ناجوړي نه ده. او همدا ډول که چیرې یوه ښځه د حیض د ناروغي څخه پاکه سي، 15-16 ورځې بعد بیا ناجوړي ورته پېښه سي، هغه نه ده ناجوړي. دغه د پاکوالي موده یې حد اقل باید 15 ورځې وي. یوه ښځه که د ناجوړۍ څخه پاکه سوه، 15 ورځې وروسته بیا ناجوړي ورته پېښه سول، حیض بلل کېږي. او که چیرې تر هغه مخکې ورته پېښه سوه، هغه میاشتنۍ ناروغي نه ده، هغه کومه بله ناروغي ده، دا به هم روژه نیسي هم به لمونځ کوي. په هر صورت که چیرې یوه ښځه په میاشتنۍ ناروغۍ کې وي او د شپې اخیره حصه وي او دا وایي زه د روژې نیت کوم، د حیض په حالت کې که چیرې یوه ښځه نیت وکړي، دا نیت یې صحیح دی. مثلا 10 ورځې د دې عادت دی، 10مه شپه یې ده، سهار سوی لا نه دی، د سبا دپاره دغه د حیض په حالت کې د روژې نیت وکړي، وروسته غسل وکړي، روژه شروع کړي، صحیح دی. بله مسله داسې ده که چیرې یوې ښځې ته په فرضي یا نفلي روژه کې د حیض ناروغي راسي، روژه یې ماته ده.
د دغه روژې قضا ورباندې سته او کفاره نسته باندې. بدائع الصنائع جلد 2 صفحه 125 فتاوی هندیه جلد اول صفحه 129 او همدا ډول رد موتار جلد 2 صفحه 288. دا درې مسلې چې مې وویلې د حوالې مې هم پر ترتیب سره وویلې. او بله مسله داسې ده که کومې ښځې ته تر سپېدو وروسته حیض یعنې میاشتنۍ ناروغي راسي او دا روژه پسې وخوري، خوراک پسې وکړي، یعنې هغسې مې روژه ماته شوه، پروا نه کوي، خوراک کولی سي. مراقي الفلاح جلد اول صفحه 563. او که چیرې ښځې ته د نفاس ناروغي راغلل، یعنې دا چې بچی یې وزېږېدی، نو دغه روژه یې ماته ده او روژه ماتول ورته جایز دي، خوراک دې وکړي، خو د اولاد تر زیږد مخکې که د سختي په وجه روژه ماته کړي ماتولی سي، او که چیرې د نفاس په وجه تر اولاد زیږد مخکې هغه نفاس نه بلل کېږي، روژه یې نه ده ماته. فتاوی هندیه جلد اول صفحه 207. او که چیرې داسې وسوه یوه ښځه ده عادت یې 10 ورځې وي، دا 10مه شپه یې غسل نه وکړي، باندې سهار نیت یې د روژې د شپې په دغه د حیض په دوران کې وکړي، نیت یې صحیح دی، روژه یې شروع سوه، که څه هم سهار سوی غسل دې وکړي، یا د شپې غسل کوي یوه حصه د سهار په وخت کې غسل وکړي. او که چیرې د دې عادت 2 ورځې یا 8 یا 9 آخره شپه د دې د نه جوړې وي، دا نیت وکړي، خو کله چې دا غسل کوي باندې سهار یا سپېدې راوچې وي غسل کوي، دغه روژه یې نه رسېږي. هندیه جلد 2 صفحه 207. همدا ډول ډېرې ښځې عادت لري چې د روژې مبارکې میاشت راسي، وایي ښه دی چې دا روژې پاکې ونیسم او تراویح په خوند وکړم، نو یو قسم دوا خوري چې دا ناجوړي بنده کړي. دغه دوا که چا وخوړل، یوې ښځې وخوړل، نو د دې دپاره حکم دا دی روژه به نیسي، تراویح به کوي. البته چې دا دوا خوړل جایز کار دی که نه جایز کار دی، نو که چیرې دې دوا نور تاوان ورته کاوه بیا نه دی جایز، که تاوان نه ورته کاوه جایز دی، خو ښه دا ده چې ویې نه خوري، ځکه الله جل شانه چې یو شی یو چاته ورمعاب کړي پر هغه طریقه باندې تلل دا ګټه ده. او که چیرې یوه ښځه د کفارې روژې نیسي، د روژې خبره ده، که څه هم دا مسله تر روژې اړه نه تر فرضي روژې اړه نه لري، د نور کال اړونده ده. د کفارې روژې نیسي، د کفارې روژې خو پرله پسې 2 میاشتې نیول کېږي، او حیض خو هرې ښځې ته پېښېږي چې دا حیض ناجوړي دې ته راغلل، په کومه ورځ چې خلاصه سول فوراً به روژې پسې شروع کړي، که یوه روژه په منځ کې وخوړله